قادیانانو ته مې ویلي، قادیانانو قاضي یوسف یو د دوی لوی پنډتو د مردانو، هغه ته مې خبره 1,40,000 پیغمبران ما منلی دي، نو زما څه کور ورانیږي که دا یو پکې ستاسو مو منم؟ ما کور خو نه ورانیږي. 1,40,000 کې که زه یو مرزا غلام احمد مو منم زما کور نه ورانیږي، خو ما ته ثابته خو که چې دا پیغمبر دی که نه. ویل ولې پیغمبر نه دی؟ ما ورته ویلې پیغمبر ښځی که نري؟ په دې مې پوهېږم. ویل پیغمبر نري، مال ښځه خو نه پیغمبر کېږي که نه؟ ویل نه، مال د ده په کتاب کشتي نوح کې لیکلي دي چې زه ناستم زما حیض وشو، ده په خپله لیکلي دي. خلیفه ورته وایي چې حضرت څنګه رنګ حیض دی؟ ویل چپ، اوس حمل شو. حمل شو. ویل 10 میاشتې زه حاملم، 10 میاشتې پس ما ته دردونه شروع شو او بار وتم د قجورې ناستم، زور زور مې کولو، نو مرزا بشیر الدین پیدا شو. نو ښځه پیغمبر کیږي نه، سړی بلاردیږي او لنګیږي نه. ټیک شو، ما ته دا ثابته کړه چې دا پیغمبر دی، زه ټول نه سر کې منم. ټیک خبره ده، مونږ خو پې بیړه نه ورکېږي، منم. ما ته وایي چې ته ذاتیاتو ته لاړې، مال ذاتیات نه دي قاضي صاحب، خبره صفا ده. مجلس خراب شو، د بارډر بند د معززینو ودونو کې بند راشي. بند دا د معززینو ډمان دي او د غریبانو واده کې ډولکې ملکې چرته پیدا کړي، دا د هغې ډمان. یې وګورئ، د غریبانو واده کې چرته کوسډه به ډمه راولي او د معززینو واده کې لاهور نه یا ټي وي نه اعلی ډمه راولي. معززه ډمه ځکه چې معززینو ته ګډي. هغه ورځ په انټرکان کې ټول وزیران ورته ناستو، کومې ډمې ورته ګډې دي. وملیده دا شرمېدلي په ایوبیا کې، وملیده بیا په انټرکان کې هغه شپه څه شوي، چا کړي، چا کړي. انټرکان کې د ټي ډمې ګډېدل او د ملک سربراہ ورته کېناستل روا دي. او مونږ چرته نوتیا کې د خروالا واده دی او یو کوسډه به یې راوستې وه او پکې صاحبه ډزو شو، پولیس راشه، ډز شوی دی، اله ډز شوی دی، چالان شي کچرو ته. 15 کاله د هغه کیس بیا نه ختمېږي. تا ولې ډمه ګډوله؟ پولیس نه د اجازت اخیستی و. انټر کانټیننټل کې چې ډمې ګډېږي تا نه اجازت اخیستی. یو ملا و د زوی میر جمال نامه وه، نور جمال، هلکانو سره چرته ښکار ته تلی و، نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هلکانو ورته ویل چې بھئی ګیدړ مردار ہے. هغه ویل چې کون آنکھنے کے مردار ہے؟ میں مولوی دا پتہ، میرے پیو نے کیا کہ گدڑ حلال ہے. چرال پلار تے ہوئی چی میاں جی گدڑ حلال ہے؟ نہیں، مردار ہے. وہ نور جمال آنکھنے کے گدڑ حلال ہے. استاد ہوئی نور جمال ہوئی چی گدڑ حلال دے. وہ نور جمال آنکھنے تے پھر ٹھہرو میں کتاب دیکھاں. کتاب راغستے دے چی کتاب راغستے آگا لکانو تو میاں سنو سنو میاں، کتاب اچھ لکھے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. وی دی کتاب کی لکلی چی نور جمال چرتی حلتا گدڑانم روا دی. نو دا نور جمالان کے انٹرکان کی حلتا ڈزم روا دی. کدا معتبرو ڈزی او په یونیورسٹی روڈ باندې کلاشن کوپی چلیگی او یو ڈراری آروا دی
او که د غریب په ځای کې ډزو شو ناروا دی هغه باندې پرچه چاکی. قانون خو بار چا لپاره یوي کنه. قانون کې خو به دا فرق نه چې دا امیر دی او دا غریب دی، دا مولا دی یا دا غیر مولا دی، دا سید دی یا دا نه، قانون چې وی هغه بار چا لپاره یوي. مولانا صاحب تاسو ته حضرت عمر د اسلام خبره کوله. دا حضرت عمر باغ کې ناشته کمیس ټاکای ګنډي. نن د پاکستان بیړه ولې تباہ ده؟ بیړه ولې تباہ ده؟ غیر ضروری اخراجات په ملک کې دومره دي چې ستا یو بچی د ملک کروڑونه روپے قرضدار دی. دا امریکا زمونږ ماما چې دی، په دې ماما زمونږ په ملا کې چې کومې نطفې دي او تینا بنوسی او کروسی او کودی او پردی پیدا کیږي، اب هم لکونه روپے قرضداري د امریکې. ته خو ګاڼه تاسو حیثیت نشتا. تاسو خیال راغی غیر ضروری اخراجات ستا په ملک کې دومره دي چې ته مجبور یې غلا بم کې، رشوت بم مالي، سړی بم وجنې، کور بم لوټ کې، دکان بم وای. لري مزه ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړی دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوختو سری 40 کاله د پاکستانو شو چې هندوان تلی دي، هندوی او سیکڼای تلی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د خزو سودا ختم نشوه. هر ورځ دا سودا لذي شاپینګ کوي. په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم، دا جامې چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا معنی کې کوفه ده، اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې ایکې پاوې بل دکان ایکې پاوې ټول ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. ټول ورځ په دې ملک دا حالت لګېدلی. وظالمانو د خدای قهر به در باندې راشي، عذاب به در باندې راشي. والله العظیم یا د توربلې بند به در باندې روشلیږي تباه بشي، یا به د ورسک بند در باندې روشلیږي تباه بشي، یا د روس عذاب که په دې غره راواوړېدو نو په کراچۍ کې به ساه اخلي. او تاسو به د ځان دا منډې وګورئ بیا چې کوم خوا به منډې وهئ. دلته د نوتیې په سړک هم ځان نه ډبنګي جوړ کړي دي که نه. او که یو غړم بوشو ته به وګورئ چې کومې سوړې پناه کوې ته. که یو غړم بوشو تباه بشئ. خدای ته وګورئ، ښځې کنټرول کوي، بچی کنټرول کوي، ځانونه کنټرول کوي. غیر ضروری اخراجات چې دي ختم کوي. ملک نن د قهر او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. دیکھو وګورئ سدسم پیر زیارت ته زه کله کله ځم. زما د ژوندونه دا مړي خوښ دي. ادیره شهر خاموشان دی چې ورشي تم پکې چپ کېنې دی ژوندو سره چې کېنې خو څه غول خوري ورکوی. هلته چرسیان ډېر ناست دي. چرسیان مونږ به بانګ ووې نو چرسیانو به غزلې ویلې نو چپ کوئ بانګې رابله مونځ ته. زما به ډېر دا چرسیان چې دي دا لږ داسې بت پرست زیات دي. لاس ماس به هم زما سپ را سپ کو. ما نے یو ورځ تپوس کی چې جی یہ چرس کس طرح ہے چرس. اس ماڑ کے خیالوں کو چکا ڈائریکٹ گزار پہ کیا کنا ڈائریکٹ دا تختی بیا منستم ناراضی خراشت سا حکمت عملی ور سراؤ. ما اور تیل چرس چھوڑی نہ گلانو تسی کہندے ہو فقیری بوٹا ہے بس چھوڑ تسی کہندے ہو میں نہیں کہنا تسی کہندے ہو فقیری دا چرس
ظالمی قربان تیرے جد تو بیا زمالا سونا سب کڑا اور آگا زما قدر نورم زیاد ددری جمعی چی تیری شوے لیکن میں خیالوں کو چی 10 چرسیان خود پا قہر اختکڑی دی دا پوئی دی چی دا مولانا سے مونگلا فتورا کا چی چرس فکیری بوٹے دے دا روا دی سکئی ہے دی سروت سے چل پکار منزو شو مازیگر مالے بھائی نماز ہو گئی تے تسی جانا نہیں اچھا جی کہنا سا ماں راتی میں ایک کتاب دیکھنا ہے تے ایک مسئلے پھنس گیا ہوں وہ مسئلہ توانے حل کرنا ہے وہ تعلق توانے نال ہے ماتو جی توبہ استغفار تسی عالم ہو تسی بزرگ ہو اسی مسئلے کے نا مسئلہ جی نہیں گا کتاب دا وہ تعلق توانے نال مالک معشوق ہے معشوق اور اس معشوق دے 2 عاشقن معشوق ایک عاشق معشوق کو جانے وہی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے معشوق ایک تے عاشق 2 ایک عاشق اس طرح کہ معشوق جد آواز کر دیس فلانے تو کہندے لبائک و سادائک بل ایک عاشق اس طرح ایک عاشق اس طرح کہ معشوق آواز کر دی فلانیا آنا فلانیا فلانیا آچرسی رب تاسو سمالے چرسیان کو بنا ہوتی کم دیری داخل خالق دی خواہ سترگی پہ پرسی دلی دی گوگو دے اماج گئے جی تاسو سمالے حلقہ مزیدار خبر آتا تاسو دا چاچا کور کے چی ٹیلی ویژن دے لگلاس اچت کئی اچت کئی لاس نانا آسے لاس اچت کی داغے یو بہترین وظیفہ در تخین تاسو لاس اچت کئی چی چاچا کر رہے آغا کے دے آسے کا تاسو خیالو کئی دا ٹی وی ڈرامے یا داغی پروگرامونا تقریباً مونگا خلق ازگار وقت خزے و نر لکان وارا و زارا آگے تا تیرو دا ٹھیک دا جمعے ورس چوٹی آگے تا تیرو دا شپے ٹولو کورنو کیو گورا دا گندے لگولی غریبانو مغستے دے غریبان خیال امراکہ کی خریب مونگ بالا مانے کیو نن بیو ما تو مولی صاحب ما تا مبارکی ورکا مال مبارک شا مال زوئی موی دے شوئی ویل مبارکی ورکا مال مبارک شا ویل خدای دیر لوئن دیر بانیو کو مونگ پل ٹی وی واغس ما تو نن بیو ہاں اس دا جمعے پورز کا خیالو کئی یو پالوانی پکی کی قتلیم ما عرش پخپلا قتلی چی بیا پی تبصرہ خکولش ما بلو پرنٹ وی سی آرم قتلے دے تاسو بمانا زان پٹھوئی سنگا دا خو چی صد بنگلو کے زما تقریری بیا اور